ګرانو او خوږو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ او د صحت په جامه کې پټ یاستئ. ستاسو قصد لرم چې نن د بن پوهنتون ته ولاړ سم. لکه څنګه چې وینئ نن ورځ هوا ډېره واورینه وریځجنه ده، خو داسې زه نن ورځ فارغه یم، نو ما ویل چې د دې فرصت نه به استفاده وکړو او ولاړ به سو د بن پوهنتون ته او تاسو ته به د بن پوهنتون در معرفي کړو. نو دا ویډیو د هغه ملګرو لپاره ده څوک چې غواړي له افغانستان نه د آلمان یا جرمني هېواد ته د تحصیل لپاره راسي، بالخصوص که څوک غواړي چې د بن پوهنتون ته راسي نو دا ویډیو به ورسره کومک وکړي چې هغه خپل تصمیم په اسانۍ سره ونیولی شي چې آیا د بن پوهنتون د هغه لپاره مناسب پوهنتون ده او که نه ده، او یا که هغه یو بل ښار او یا هم یو بل پوهنتون د ځان لپاره انتخاب کړي. دوستانو زه په یو بل ښار کې یم او د ټرین سټیشن ته راغلم، د دې نه باید زه ټرین ونیسم د بن خواته. اوس فعلا روان یم خپل ټرین طرف ته، خپل ټرین پیدا کړم او اول به وګورو چې ټرین په څو بجو راځي. دې کې تاسو کولی شئ خپل ټرین پیدا کړئ او د هغه نه وروسته د هغه هغه د پټرۍ نمبر یا پلیټفارم چې ورته وایي هغه هم ورسره وګورئ چې له کوم ځای نه ځي او بیا په خپل ټرین کې سپاره شئ. لکه فرض مثال دلته اوس فعلا دغه د ما ټرین ده کولن بون په 9:06 دقیقو روانیږي او د پټرۍ شمیره 2 ده، یعنې زه اوس باید 2م نمبر شمیرې ته لاړ شم او له هغې نه خپل ټرین ونیسم. فعلا زه د 8م او 9م نمبر پلیټفارم کې ولاړ یم. دغه د موږ تاسې پټرۍ نمبر ده دوستانو، د وجې نه به موږ خپل ټرین نیسو. لکه څنګه چې ګورئ 2م نمبر پلیټفارم همدغه ده، دلته د ټرین په هکله معلومات ورکړي دي او باید منتظر اوسو چې تر څو ټرین راورسیږي او د هغه نه وروسته د بن خواته روان شو. دوستانو د یوې خبرې ته باید پام وي، کله چې تاسې له افغانستان د اول ځل لپاره راځئ نو دا محصلین نابلده یي او د ټرینو په هکله ډېر معلومات نه لري. دلته ټرینونه ډېر اقسام لري، یعنې ارزانه او قیمته ټرینونه شته. نو د ریګیونال اکسپریس په نامه ټرینونه چې دي دا هغه ارزانترین ټرینونه دي او د آی سی ای ټرینونه چې دي چې هغه سرعت یې زیات ده، یعنې په کم وخت کې تاسې له یو ځای نه بل ځای ته رسوي، خو د هغوی بیا د ټکټونو قیمت ډېر ده او هغه قیمته دي. نو کوشش وکئ تاسې د ریګیونال اکسپریس ټرین ټکټ واخلئ تر څو چې ارزانه درته تمام شي. زه اوس په ټرین کې یم او د بن طرف ته مو حرکت وکړ. تقریبا 1 ساعت او 10 دقیقې لاره ده. نو تاسو ته به تر هغه وخته یو څه د لارې منظرې در وښیم. Wir begrüßen Sie im RE
دوستان اوس فعلا د بن په هب پانوف کې یم، یعنې د بن سینټرل سټیشن هغه مرکزي ټرین سټیشن ته راورسېدم. دا د بن ښار مرکز ده، همدغلته ټرین لاړه، اوس لاندې کوزېږم زمیني ته او بیا د پوهنتون طرف ته. ښه دوستانو، انجینر صاحب فرهاد هم را سره ده دلته په سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، ټول صحتمند اوسئ. انجینر صاحب فرهاد دلته په بن کې خپل بیچلر کوي. البته دا د بن پوهنتون کې نه ده، کوم پوهنتون ته چې اوس موږ روان یو، خو غاینزیګ پوهنتون کې ده که نه، هوخشولې غاینزیګ کې ده. او نو دا یو بل پوهنتون ده چې هغلته ځکه دلته د بن پوهنتون کې دا اوس فعلا موږ ورځو، په دې کې د انجینري پوهنځی نشته غالبا، او یو څو نورې پوهنځیان دي چې اوس هلته لاړو، د هغه په هکله به معلومات درکړم. او د انجینري پوهنځي لپاره نو بیا بن غاینزیګ هوخشولې ته باید سړی به وربون ګولیږي که څوک د انجینري لپاره دلته راځي. دا دوستانو پیاده روي ده، نو اشاره سره ده، تر هغه وخته چې اشاره شنه نه سي سړی حق نه لري چې ولاړ شي، باید دلته منتظره پاتې شي. او دلته دوستانو دغه د بن یونیورسټي ده، چې بن یونیورسټي ډېره غټه ده. ښه د بن مونږ د هغه بلې خوا نه ځو، خو یو سایډ ده، همداسې ګول تاو شوی ده. همداسې شنه ده. پوهنتون د همدغه ځای نه شروع کېږي ملګرو، او موږ ځو د پوهنتون هغه د مخې دروازې ته. لکه څنګه چې وګورئ هلته لیکلي دي یونیورسیتیت چپ طرف ته، همدارنګه ښي طرف ته دغه نه طرف ته هغه مین ګیټ یا هغه اصلي دروازه ده. انجینر صاحب دا ځای ګرانو لیدونکو ته معرفي که کوم ځای ده؟ دغه ځای چې د دوستان لکه چې مخکې ویډیو کې موږ کتل، موږ دې خوا نه د بن د ښار نه راوچت شو، ټرین دې خوا نه راغلو، او دا خوا چې د بل سایډ د سنټر ده چې دلته کې دغه دایچه بانک موقعیت لري، او د خوا ته چې دا د نور ساحې د بن چې په نامه د پرزو فعال نومیږي، دا کوزه ساحه ده. او د خوا ته کولی شي مثلا بعضې اپوتیکونه دي چې دغه مثلا دواخانې دي چې دغلته دي د څنګ کې، او بعضې رسټورانټونه هم په ته څنګ کې شته. او د بن سنټر چې ده د څو لارو نه لار لري، لکه چې یو لار نه موږ راغلو هغه لاره هم شته، یو دغه لاره ده، یو دوه دنې کوڅې دغه مخې ته هم شته. ښه انجینر صاحب تا وویل چې دا هلته مخامخ د پوهنتون رسټورانټونه دي، دواخانې او هر څه دي، نو یعنې محصل کولی شي چې کله چې د درسونو په منځ کې وقفه یې نو په اسانۍ سره کولی شي رسټورانټو او دوکانو ته یې لاسرسی کېږي، یعنې داسې څه مشکل نشته چې لرې چېرته به ځي؟ نه انجینر صاحب داسې خاص مشکل دلته نشته. دلته کولی شي مثلا د سټوډنټ چې د څه نه راوځي، د مثلا چې یو بریک ولري، کولی شي دلته د رسټورانټونه هم شته، مثلا کوچنۍ لکه موږ او تاسو چې د برګر لادن ورته وایي چې برګر دوکانونه دي، دا هم شته دلته. کولی شي مثلا په اسانۍ توګه دسترسی پیدا کړي دغه رسټورانټو ته، او مثلا دوا یا څه شی پکار وي دلته دواخانې هم شته، او نور مثلا دغه مختلف سوپر مارکیټونه هم دلته ډېر نږدې دي. په همداسې ښار کې ډېر نږدې سوپر مارکیټونه هم شته، او یا دلته هېڅ مشکل نشته. او مثلا دا کوز چې ده لکه دا مې یاده نه کړه، دغه د بوسونو سټیشن هم ده، د دې نه چې هرې خوا ته د بن بوسونه هم ځي. کولی شي مثلا په اسانۍ توګه په خپل ګوګل مپ کې یا په یو اپلیکیشن ده په نامه د ډیبې، کولی شي هغه ډاونلوډ کړئ، او د هغې په توګه باندې یعنې مختلف دوستانو دا د پوهنتون د ټرین هغه سټیشن ده، البته دغه ښاري ټرین چې شتات باندې ورته وایي دا واړه برقي ټرینونه، دغلته لاندې ټرین درېږي په زیرزمیني کې، نو بیا سړی کولی شي پورته راوخیږي، او همدارنګه دغه مخامخ پوهنتون ده چې اوس هغه طرف ته ځو، هغه خوا به درته وښیو، او سړی کولی شي لنډ همدلته پوهنتون ته لاړ شي.
دلته نوم هم لیکلی یونیورسیټیت ماګد یعنی د پوهنتون د ټرین البته د ښاري ټرین سټیشن. دا برخه چې وینئ دا د پوهنتون ګارټن دوی ورته وایي چې هاف ګارټن نومیږي یعنی د پوهنتون وړوکی پارک ده. اصلا ګارټن په الماني ژبه کې باغ ته وایي، د پوهنتون باغ ده. دا پوهنتون ده او دا مخه ډېره ښایسته او ښکلې ساحه لري. دوستانو دا هاف ګارټن ده د پوهنتون دا پارک ده. فعلا خو کرونا ده نو درسونه ټول آنلاین دي، که نه دغه وخت کې چې هوا ښه وي او همدارنګه کرونا او دغه شرایط نه وي نو په دغه وخت کې پوهنتون کې محصلین وي او دا بیخي دا ځای ډک وي له محصلین. دا کله چې د درسونو په منځ کې وقفه وي نو دغلته راوځي، همدغلته کیني او کله خصوصا چې کله داسې ښایسته لمر وي هوا ښه وي نو محصلین همدغلته ناست دي. دوستانو ما شاته چې تاسې دا کومه ودانۍ وینئ دا د بون تاریخي پوهنتون ده او دا دغه هغه اصلي ودانۍ یا هغه مین بلډینګ ده چې د هاف ګارټن مخې ته موقعیت لري. دوستانو د بون پوهنتون په 1818 عیسوي کال کې تاسیس شوی ده چې اوس فعلا 2021 کال ده، نو 203 کاله پخوا دا پوهنتون تاسیس شوی. د 2019 کال د اکتوبر میاشتې د احصایې له مخې د دې پوهنتون د محصلینو شمیر 1,000,000 تنو ته رسېده چې د هغې له جملې نه 15,000 تنه د بیچلر او د ماسټري برخې محصلین ول او 6,000 تنه د ډاکټرا برخه کې په زده کړو بوخت وو. تاسو کولی شئ چې دلته هم په انګلیسي او همدارنګه په الماني ژبو د زده کړې لپاره راسئ. دا پوهنتون د 200 نه زیات د ډیګري پروګرامونه لري چې د اقتصاد، طب، زراعت، ریاضي، حقوق او همدارنګه یو څو نورې پوهنځۍ دي چې د هغه په برخه کې دوی د زده کړو هغه آفر لري. انجینري زده کړې دلته د بون پوهنتون کې نه آفر کېږي. د انجینري زده کړو لپاره د ټولو انجینري پوهنځیو لپاره دلته جدا یو بل پوهنتون ده چې بون یونیورسټي آف اپلاید ساینسز په نامه ده او هغلته د انجینري زده کړې آفر کېږي. همدارنګه باید وویل شي چې د آلمان لومړنی صدر اعظم چې کونغاد آدناور نومېده هغه هم د همدې پوهنتون څخه فارغ شوی ده او دلته یې زده کړې کړي دي او د نوبل جایزې ګټونکي د دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي. حتی په یوې نوې څېړنه کې ما ولوستل چې 11 د نوبل جایزې ګټونکي د دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي. نو دا پوهنتون یوه ډېره تاریخي سابقه لري او د آلمان یو له معتبرو پوهنتونونو له جملې نه ده. د دې لپاره که چېرې تاسې غواړئ چې په دې پوهنتون کې زده کړه وکړئ د پوهنتون ویب سایټ به زه لاندې په یو لینک کې په کمنټ سیکشن کې او یا د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم او که چېرې تاسې کوم سوال لرئ بیا کولی شئ ما ته په کمنټ کې پرېږدئ زه به ورته جواب کړم. دوستانو دغه دی د دې ټرین سټیشن دغه بل طرف ته لږ مخکې چې هغه خوا ما تاسو ته دروښوده دغه مخامخ کې تاسو ته ښکاري هغه کونج و. نو اوس دغه بل طرف ته راغلمه هلته یې که وینئ شتاتبان او هغه او لیکلی اوبان یعنې د انډرګراونډ هغه وړوکی برقي ټرین ده چې دلته چلیږي. نو سړی کولی چې یا په هغه مخامخ دروازې کې او یا دې دروازې کې کوز شي او دا هلته لنډ مخامخ دغلته پوهنتون ته راوخیږي. دغه زیړ بلډینګ ستاسې هغلته لږ مخکې ولیده دا همداسې غځېدلی ډېر اوږد بلډینګ ده. دوستانو د پوهنتون ودانۍ خو مو ولیدله
او هوفګارټن نومونه د اوس موږ روان یو د پوهنتون کتابخانې طرف ته او په لاره باندې یو. نو انجینر صاحب تر هغو پورې چې موږ د پوهنتون کتابخانې ته رسېږو، که د بون ښار په هکله یو څه معلومات راکړې، دلته زندګي څنګه ده د محصل په حیث؟ خلک سړی خوشحاله وي نه وي؟ د تفریح لپاره امکانات لري دا ښار نه لري؟ او همدارنګه د مصارفاتو په هکله که یو څه معلومات ګرانو لیدونکو ته ورکړي، څومره مصرف کېږي د یو محصل دلته په میاشت کې؟ انجینر صاحب داسې ده چې دلته چې ده د ښار چې ده داسې کوچنی ښار ده، دومره غټ ښار نه ده چې لکه برلین غوندې یا هامبورګ غوندې یا مونشن غوندې د غټو ښارو غوندې د کالمانو اوسېږي. او دا ښار چې دا ډېر کلاسیک ښار ده او ډېر ښایسته ښار ده. که کوچنی هم ده ډېر مثلا د فسیلیټیانې دي، مثلا آبیان آبین کوای شي پکې چې هغه مصروف چې خپل آبیان یې ولري هغه هم کوای شي ترسره کړي. او نور چې ده د مواد قیمتونه هم دلته ډېر ارزانه دي نسبت په مونشن او هامبورګ ځای کې، په خاطر چې هغه خو ډېر غټ ښارونه دي او هلته د اتاق کرایې هم ډېرې قیمتي دي. اوس دلته داسې ډورمټریانې شته چې 250 روپۍ کرا ده، او که غواړي څوک منشن ته راشي یا هامبورګ ته راشي هغه ځایو ته راشي، هغه ځایو کې کرا د یو اتاق 500 یورو پورې 500 یورو نه ډېره ده. دغه یې ښه والی ده د بون چې ډېر په یو مناسب قیمت باندې مثلا یو اتاق ته پیدا کوی شي ځان ته 300 2500 او زیاتره یا 400 روپۍ ښه ښایسته اتاق یې کوی شي. که مثلا که غواړي یو نفري کور ځان ته څوک ونیسي هغه په 500 یا 550 روپۍ دلته پیدا کېږي. او د پوهنتون دغه لیلیې چې دي هغه څنګه دي؟ د هغو هم دا قیمتونه دي که هغه ارزانه دي؟ د پوهنتون لیلیې فرق کوي انجینر صاحب، په خاطر چې داسې لیلیې شته چې قیمتونه یې 550 480 یورو دي د میاشت په سر باندې، او داسې لیلیې شته چې قیمتونه یې 250 یورو دي. خو داسې ده چې هغه قیمتي چې دي هغه خپله ځان ته اشپزخانه هم مثلا لري او تشناب هم ځان ته تنهایي لري، او دغه 2500 روپیو دغه 2500 روپیو 300 شاوخوا ته چې دي دا چې دي دغه اشپزخانه چې ده کمباینیشن د څو کسانو سره 15 کسانو سره دومره سره مشترک ده، او تشنابونه هم همداسې. ښه، او د مصارفاتو په هکله یو څه معلومات ورکړه. د میاشتې څومره مصرف کېږي د خوراکي مصرف و غیره ده شی؟ انجینر صاحب د خوراکي مصرف چې ده خو هغه نظر په انسان باندې اړه لري چې څومره خپله خوري. مثلا انسانان فرق کوي، داسې نه ده چې ټول یو شان واوسي، هغسې نه ده، هر څوک فرق کوي. او مصرفونه حد اکثر د یو محصل چې زیاتر مصرف یې وشي په خوراک او په کور د شیو چې دلته یو مناسب کور ځان ته ونیسي د 500 یورو دومره کېږي. بیا کوای چې محصل مثلا فرض کړه چې دلته راځي، خیر ده لږ مدت لږ داسې مشکلاتونه خو همیشه مسافري کوي یا څوک چې سټوډنټ واوسېږي کوای شي بیا پس اقتصاد یې داسې ښه نه وي، کوای شي پس ته مثلا کار وکړي. دلته کوای شي دلته میني جاب ورته وایي چې مثلا په هفتې کې 10 ساعته کار کوي، یا پارټ ټایم جاب ده چې هغه 21 ساعته په هفتې کې کار کوي. محصلینو لپاره خصوصا دغه پارټ ټایم جاب و دغه نامه د میني جاب چې ته 10 ساعته چې په هفتې کې ده کوای شي دا محصلین دغه کارونه وکړي. هغه بیا ډېر خوشحاله خبره په هماغه 10 ساعتو کې ته په میاشت کې 950 یورو ګټې، او چې هفتې کې 10 ساعته کار کوي، که وغواړې که ته 21 ساعته کار وکړې هغه نظر په کمپنۍ ده یا چې کوم بخش کې چې ته کار کوې هغه مد نظر په هغې کېږي. دلته چې ده اوس هماغه مندوس لون ورته وایو چې ساعت په سر هماغه چې ته خپل پیسې اخلې. دلته چې ده 9.50 یورو دی، نه پوهېږم څومره دي، خو بیا بعضې کمپنیانې دي چې مثلا 12 روپۍ هم ورکوي، 11 روپۍ هم ورکوي، 14 روپۍ هم ورکوي د ټکس سره. خو بیا څوک چې میني جاب کوي هغه بیا ټکس نه ورکوي، هغه چې ساعتکي پیسې هماغه ورته راځي. هغسې انشاءالله چې بیا یو محصل دلته راشي هېڅ مشکل نشته، خپله کولی شي چې خپل مصارف ارنج پوره کړي، یعنې د کار کولو مکمل امکانات شته په دې کار کولو 100%. دغه د پوهنتون کتابخانه ده، دغه مخامخ تعمیر ستاسیونۍ دغه کتابخانه ده. اوس خو د کرونا له وجې صرف د کتابونو اخیستل او یا بیرته تسلیمول امکان لري، یعنې دلته سړی نشي کولی چې کښېني او مطالعه وکړي. خو کله چې په نورمال حالت کې چې کرونا او دا شیان نه وي نو سړی کولی شي د سهار نه تر د شپې
غالبا لسو بجو پورې دلته سړی کینی او مطالعه وکړي او همدارنګه د پوهنتون سره ډېره نږدې ده نو بعض وخت سړی که چیرې د درسونو په منځ کې ساعتي د درسونو په منځ کې وقفه لري نو هم کولی سړی دلته راسي یو څه مطالعه وکړي او یا همدارنګه همدغسې دلته کینی. دا د کتابخانې شا طرف ده چې ډېر یو ښایسته منظره هم لري. دا هلته مخامخ یې د غاین سیند بهیږي، دغه اوبه دي دلته ډېرې ښایسته منظره ده لکه څنګه چې دلته وینئ. او په دې کتابخانه کې دغه اول او دویم منزل کې دلته کولی شي محصلین درس ووایي. همدالته میزونه او چوکیانې ایښي د مطالعې لپاره ځای دلته آماده ده.